په هرات ولایت کې د زلزلې د مړو شمېر نور هم زیات شو. د هرات د زلزلې د مړو شمېر له 10 او د ټپیانو شاوخوا 600 تنو ته رسېدلی دی. په هرات کې د نننۍ زلزلې له امله د مړه شویو 10 تنو ته پوره شوی دی. د خبره په هرات کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشقري ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې لږ تر لږه 600 کسان ټپیان شوي او تر اوسه پورې 12 کلي وران شوي دي. اشقري اندېښنه وښوده چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. اخوا په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس بیا ویلي چې ممکن تر 100 ډیر کسان مړه شوي وي. هغه بیا ویلي چې 500 ټپیان تر دې دمه روغتون ته وړل شوي او ګڼ نور لا تر خاورو لاندې ایسار پاتې دي. په هرات کې نن تر غرمې مخکې زوروره زلزله وشوه چې ګڼو شاوخوا سیمو کې هم ټکانونه حس شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي چې په لویدیځو کې سیمه ییزې مرستندویي ادارې له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې کوي.